سلامونه دوستانو، نن به تاسې ته د ځمکې د زړه تپېدو ځای یعنې د نړۍ تر ټولو ستر او عجیب ځنګل امازون باراني ځنګل په اړه داسې معلومات وړاندې کړم چې حتماً به مو حیران کړي. دا ځنګل یوازې د ونو او ژوو ځای نه دی، بلکې د لرغونو تمدنونو، مرموزو کیسو او د انسان د راتلونکي بقا لپاره یوه حیاتي خزانه ده. امازون د نړۍ د ټولو ځنګلي سیمو نیمایي برخه جوړوي. خلک ورته د ځمکې سږی وایي، ځکه هره ورځ دومره اکسیجن تولیدوي چې د میلیونونو انسانانو ژوند پرې تړلی دی. خو آیا پوهیږئ چې د دې ونو لاندې د زرګونو کلونو تمدنونه پټ دي؟ هو، د ځمکې لاندې داسې کرنیزې لارې، ښارګوټي او هندسي نقشې موندل شوي چې ښیي دلته یو وخت ډېر پرمختللي خلک اوسېدل. که څه هم امازون ښکلی او سرسبز ښکاري، خو ډېر خطرناک ځای هم دی. د نړۍ تر ټولو غټ مار اناکونډا دلته ژوند کوي چې اوږدوالی یې تر 10 مترو رسیږي. همدارنګه د امازون په سیندونو کې د پیرانها کبان شته چې په څو دقیقو کې د هر ژوندي موجود غوښې ختمولی شي. تاسې ته به نن ورځ چاکلیټ ډېر خوند درکړی وي، خو آیا پوهیږئ چې د دې اصل د همدې ځنګل څخه دی؟ د کاکاو ونه د امازون یوه لویه ډالۍ ده چې لرغونو خلکو ورته د مقدسې ونې نوم ورکړی و. د امازون نوم د یونان له افسانوي کیسو اخیستل شوی. اروپایي مکتشفانو ویل چې دلته یې د داسې جنګیالي ښځو قبایل لیدلي چې د جګړې مشري یې کوله. له همدې امله یې دې ځنګل ته امازون نوم ورکړ. خو کله چې هسپانوي او پرتګالي یرغلګرو دلته قدم کېښود، ډېری قبیلې یې له منځه یوړې او د سیمې کلتور یې زیانمن کړ. نن د امازون ځنګل د نابودۍ له ستر خطر سره مخ دی. هره ورځ زرګونه هکتاره ځنګل پرې کېږي چې نه یوازې د زرګونه ژوو ژوند له منځه وړي، بلکې د اقلیم بدلون هم تیزوي. که دا حالت همداسې روان وي، نړۍ به د یو ستر ناورین سره مخ شي. نو ملګرو، امازون یوازې یو ځنګل نه دی، دا د ژوند یوه شتمني ده، د تاریخ یوه خزانه ده او زموږ د راتلونکي د بقا ضمانت دی. موږ ټول مسؤلیت لرو چې د دې په ساتنه کې خپله برخه ترسره کړو. که دا معلومات درته جالب ښکاره شول، نو مه هېروئ چې د چینل سبسکرایب، لایک او شیر وکړئ، ترڅو نور خلک هم د نړۍ د دې عجیبې شتمنۍ په اړه خبر شي.